مرګ ډېر یادول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اکثروا هاذم اللذات، ډېر زیات یادوي هغه شی چې هغه د انسان خوندونه ختموي، یعنی الموت. مرګ داسې یو څیز دی چې دا د انسان د ټولې زندګۍ خوندونه ایسته ختم کړي. یو سړی که ډېر مالدار هم دی، ادانګې ښځه او بچي هم دي، جایدادونه هم ډېر زیات دي، نوکران دي، ملګري ډېر زیات دي، یاد ساته د دې ټولو څیزونو خوند چې دی دا په مرګ باندې ختمیږي. او مرګ دا انتهایی یو تریخ څیز دی. یو روایت کې راغلی دي د بني اسرائیلو نصارو عیسی علیه السلام ته وویلې ته موږ ته یو مړی را ژوندی کا، لکه قرآن کریم ذکر کړی دی چې عیسی علیه السلام به د الله په حکم باندې مړی را ژوندي کول. نو هغه یو مړي ته قبر ته اشاره وکړله او ویلې قم باذن الله، د الله په حکم باندې راپاڅېږه. چې راپاڅېده وی رنګ یې ټک زیړ او ډېر ګډوډ حالت کې و. کله چې هغه ته ویلې ستا د مرګ څومره وخت هغه وشو، نو هغه ویلې چې ما د مرګ 100 کاله وشو چې زه وفات شوی یم. ښه ویل مرګ دې څنګه منده کو؟ ویل 100 کاله مې وشو چې مړ شوی یم، لیکن د هغې هغه تریخوالی اوس هم زما په بدن او خوله کې دی. مرګ دا داسې څیز دی چې دا د انسان ټول خوندونه ختموي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مرګ تاسو ډېر یادوئ. دې کې ډېرې پیدې دي، خو یوه پیده پکې هغه دا ده چې انسان پې د عذاب قبر نه بچ کېږي. بهترین سبب هغه دا دی.